په بلخ ولایت کې یو شمېر پانګوالو، صنعتکارانو او فابریکه لرونکو د خپلو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل په موخه د دغه ولایت له والي سره د یوې غونډې په ترڅ کې وکتل. په دې ناسته کې ځینو سوداګرو او پانګوالو په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د چارواکو له کړنو څخه د ستاینې ترڅنګ له ځایي مسؤلینو څخه د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. یک فرمول اقتصادی درست کشیده شد و ازش اقلا در تاجرها و سرمایه‌گذارایی که برای فعل در سرمایه‌گذاری میخواهند بکنند بفهمند که سرمایه‌گذاری با کدام اندازه میباشه، مبلغش چقدر است، چه تولیدات میکنه، تولیداتش کجا فروخته میشه، اوایلش این مسائلش مهم است. فرمول اقتصادی باید کشیده شود. من سیابین پکار دی چې تقریبا 1 لک ټن سیابین پکار دی چې موږ یې د قزاقستان ته پس د خدای په افغانستان کې فعلا موږ دومره کوشش وکړو په دغه 3 کلو کې چې موږ دغه سیابین تقسیم کړو، افتاوپرست تقسیم کړو، شلشم تقسیم کړو، دهقانان ته چې رئیس محترم په جریان کې دی موږ سکهالی د یقین نه 8000 ټنه سیابین راټول. فقط با فرض اینکه صورت کامی جور بشن کمیونیتی موقتی طور شد در رأسش سرکل شد و صورت دفعه فکر با جدی تحقیق در مسائل اقتصادی است. په ورته وخت کې د بلخ والي په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې د صنعتکارانو او پانګوالو له هڅو څخه ستاینه وکړه او په ملي کچه د هیواد د آبادۍ او سوداګریزې پراختیا په برخه کې د دوی رول مهم وباله. موږ د دې ترڅنګ چې تاسو د درنیم کار ډېر زیار ایستلی دي او ډېر مې خوارۍ مې کښلي دي، فابریکې مې جوړې کړي، تجارتونه مې کړي دي، معلوم واردات صادرات مې کړي دي. موږ ستاسو د کومکونو او ستاسو د کاروبار او ستاسو توجه څخه مننه کوو. د بلخ والي د ستونزو د حل او د پانګوالو د ټولنیزو او اقتصادي ننګونو د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې له جوړولو څخه خبر ورکړه. ویل چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین د هیوادوالو خدمتګاران دي او تل به هڅه کوي څو د اقتصادي پیاوړتیا او د پانګونې د ودې لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ صرف ستاسو خادمان یو، موږ ستاسو لپاره خدمت برابر، موږ ستاسو لپاره زمینه د کار برابرو. چې کوم دا د صاحبان ناست دي چې کوم کار پر موږ وو هغه به موږ برابروو، نور کار ستاسو دی. نو حکومت شرکت سره کوي، نو حکومت پیسې څه غواړي، صرف ستاسو دپاره همکاري او کومک کوي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین د حکم پر اساس په بلخ ولایت کې د فابریکو څښتنانو، صنعتکارانو او خصوصي متشبثینو لپاره 100,000 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې ده.